سلامونه ستړي مشئ وخت مو په خیر تاسې ته له زیرو نیوز 24 څخه د نن ورځې د مهمو خبرونو ټولګي ته ښه راغلاست ویو. نن دوشنبه د 1404 هجري لمریز کال د لړم 19 چې د 2025 زیږدیز کال د نوامبر له 10 سره برابره ده. شبنم وزیری یم او تاسې ته له زیرو نیوز 24 څخه د هیواد مهم خبرونه وړاندې کوم. خو په سر کې د مهمو خبرونو سرټکي. د ملګرو ملتونو له استازي سره د محمد نعیم لیدنه. د اسلامي امارت بهرنیو چارو وزارت مالی او اداري مرستیال محمد نعیم په افغانستان کې د بشري همغږۍ په چارو کې د ملګرو ملتونو سرمنشي د ځانګړي استازي مرستیال اندرې کراټواټه سره لیدلي. د ایراني او افغان چارواکو لیدنه. ایراني او افغان چارواکو د دوړخیزه سوداګریزو اړیکو د پراخېدو په اړه خبرې کړي. او د کورنیو چارو وزارت د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې معین په قطر کې د اسلامي امارت له سفیر سره لیدلي. اوس هم بشپړ خبرونه. د اسلامي امارت بهرنیو چارو وزارت مالی او اداري مرستیال محمد نعیم په افغانستان کې د بشري همغږۍ په چارو کې د ملګرو ملتونو سرمنشي د ځانګړي استازي مرستیال اندرې کراټواټه سره لیدلي. بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په یاده لیدنه کې د دواړو لورو د اړیکو پر پیاوړتیا، د جبري راستنېدونکو کډوالو د ستونزو په حل او یو شمېر نورو موضوعاتو خبرې کړي. محمد نعیم ویلي چې اسلامي امارت د ټولو هغو بنسټونو ملاتړ ته ژمن دی چې چارې یې د افغانانو په خیر وي. نوموړي له ملګرو ملتونو غوښتي چې له افغان حکومت سره په ګډه د جبري راستنېدونکو کډوالو د لومړنیو اړتیاو په برابرولو کې کوټلي ګامونه پورته کړي. نوموړي ټینګار کړی چې له پاکستان څخه د افغان کډوالو د اجباري ایستلو پر مهال روان ناوړه چلند د ټولو بشري، اسلامي او ګاونډیتوب د ارزښتونو خلاف دی او نړیواله ټولنه باید په دې اړه خپل غږ پورته کړي. بل لور د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال زیاته کړې سربیره پر دې چې مالی سرچینې محدودې شوې دي، خو بیا هم ملګري ملتونه د افغانانو د ملاتړ او د راستنېدونکو کډوالو د ستونزو د هواري په برخه کې له اسلامي امارت سره ګډ کار ته ژمن دي او دوام ورکوي. ایراني او افغان چارواکو د دوړخیزه سوداګریزو اړیکو د پراخېدو په اړه خبرې کړي. په تهران کې د اسلامي امارت سفارت سرپرست مولوي فضل محمد حقانی د ایران د چابهار آزادې سیمې له عمومي رئیس محمد سعید اربابي سره لیدنه کې دواړو لوریو د دوړخیزه سوداګریزو اړیکو د پراخېدو په چابهار بندر کې د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت د استازولۍ د دفتر د پرانیستلو، د افغانستان او ایران د ګډ بانک د جوړېدو یا د مالی انتقالاتو د اسانتیا لپاره افغان پانګوالو ته د اوږدمهاله ځمکې د سپارلو او د چابهار ملک د اورګاډي کرښې د کار بشپړېدو په اړه خبرې کړې دي. دغه راز دواړو خواوو د افغان سوداګرو لپاره د اوږدمهاله اقامې د ورکړې او نورو ستونزو د حل غوښتنه هم کړې. د کورنیو چارو وزارت د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې معین په قطر هیواد کې د اسلامي امارت له سفیر سره لیدلي. د کورنیو چارو وزارت د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې معین شیخ محمد قاسم خالد په قطر هیواد کې د اسلامي امارت سفیر محمد سهیل شاهین سره لیدنه کې ویلي چې اوس مهال هیواد کې د نشه یي توکو کښت، پلور او قاچاق صفر ته راټیټ شوی او په بشپړ ډول د دې پدیدې له منځه وړلو لپاره موږ ګړندۍ هلې ځلې پیل کړي دي. نوموړي له نړیوالو غوښتي هغو بزګرانو ته چې د کوکنارو کښت یې بند کړی او د عاید نورې منابع نه لري بدیلې پروژې پیل کړي. بل لور سهیل شاهین ویلي چې د اسلامي امارت ژمنې مطابق د نشه یي توکو کښت، پلور او قاچاق تر صفر کچې کمولو ژمنه پوره شوې او نړیوال باید د معتادینو علاج او بزګرانو د بدیل عاید برخه کې مرسته وکړي. په بونخار کې د افغانستان جنرال قونسلګرۍ فعالیتونه بیرته پیل شول. په بونخار کې د افغانستان جنرال قونسلګرۍ د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي چې د آلمان بونخار کې د افغانستان جنرال قونسلګرۍ خپل فعالیت له سره پیلوي او یاد هیواد کې میشت افغانان کولی شي له راتلونکي دوشنبې د قونسلي خدمتونو د ترلاسه کولو په موخه قونسلګرۍ ته د ویبپاڼې له لارې د آنلاین نوبت اخیستنې وروسته مراجعه وکړي. یا د قونسلګرۍ زیاته کړې چې نږدې راتلونکي کې به د پاسپورټ د چاپ چارې هم پیل شي. او وروستی خبر همدا چې په روسیه کې د اسلامي امارت سفیر له خپل قطري سیال سره
د دوه اړخیزه اړیکو پر پیاوړتیا خبرې کړې دي. په روسیه کې د اسلامي امارت سفارت په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې د یاد سفارت سفیر مولوي ګل حسن په مسکو کې د سعودي عربستان له نوي سفیر سره لیدنه کې د افغانستان او سعودي عربستان د اړوندو ګډو موضوعاتو پر بحث سربیره د دوه اړخیزه اړیکو پر پیاوړتیا او ګډې همکارۍ هم خبرې کړې دي. مولوي ګل حسن د دواړو هیوادونو ترمنځ د تاریخي اړیکو پر بنسټ د رغنده دوه اړخیزه تعاملاتو پر پراختیا او پالنه ټینګار کړی. کورني خبرونه هم دومره وو. د بهرنیو او سپورټي خبرونو لپاره زموږ پاڼې وڅارئ په خپل رسنیو باندې فیسبوک، انسټاګرام، ایکس یا پخوانی ټویټر، یوټیوب او ټیک ټاک زموږ خبرونه خوښئ او موږ تعقیب کړئ. ادرس یې 0 نیوز 24 تر سبا خبرونه د الله په امان.